السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدام حسین شباب. یو ځل بیا د یو نوي کلام سره ستاسو مخې له راځم. د خپل یوټیوب د لارې زه بیا غواړم چې تاسو ته خپل یو کلام ووایم، چونکې مازدیګری هم دی او ډېر ښکلی موسم دی. موږ د تخبهي سیمه تیکیو شینکۍ ورته وایي، ډېره ښکلی ځای دی، یو تاریخي ځای دی. شاته تاسو د ریل پټلۍ هم په نظر راځي. یو تاریخي ځای دی او اوبه هم بیږي، بلکې سیند به ورته وو چې ډېرې تیزې اوبه بیږي، ډېر غټ غټ میان پکې هم دي. نو زه غواړم چې د دې ښکلي لوکیشن نه د دې ښکلي ځای نه تاسو ته یو کلام ووایم، او د کلام نه مخکې زه تاسو ته یوه ټپیزه ووایم. او ټپیزه ده وایي: په زړه مې تل دغه ارماني، په زړه مې تل دغه ارماني او چې راڅخوا کې خپل جاناني، په ما جنت بیا دا جهاني، وایي چې مور او پلار یې شهزادګاني، ځکه یې نونه بغدادۍ کونترې وینه. او یو کلام دی وایي: بیا شو مازدیګر او دیلدار نشته دی، بیا شو مازدیګر او دیلدار نشته دی، او ځکه مې سکون او قرار نشته دی. او ډېر خلک مې نن مازدیګر ولیدل، ډېر خلک مې نن مازدیګر ولیدل، خو زما د زړه د باغ مالیار نشته دی. او مخکې شعر دی وایي: که ټوله دنیا ډکه شي د ښکلو زه یې څه کوم، که ټوله دنیا ډکه شي د ښکلو زه یې څه کوم، او نن پکې د یو نظر کتو خمار نشته دی. او را دې شي خزان په وطن نه پرې خفه کېږم، را دې شي خزان په وطن نه پرې خفه کېږم، او ځکه چې زمونږ په کلي اسیم بهار نشته دی. او مخکې شعر دی وایي: هغه چې د مخ په پلوشوي دنیا روښانه وه، هغه چې د مخ په پلوشوي دنیا روښانه وه، اوس په دې دنیا کې هغه ښکلی رخسار نشته دی. او مقطع ده وایي: زه شباب چې نه جاړم نو څه وکړم، زه شباب چې نه جاړم نو څه وکړم، او دلته مسیحا د بیمار نشته دی. او یو بل کلام دی وایي: دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده، دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده، او بس هسې زړه مې لویږي د انکار خبره نه ده. او څه نور یم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي، څه نور یم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي، او ډېر زیات چې ځي راځي پې دا د لار خبره نه ده. او په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي، په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي، راځه خو کله کله دا د جار خبره نه ده. او مقطع ده وایي: چې ستانه به جدا شي او بیا هم به ژوندی ګرځي، چې ستانه به جدا شي او بیا هم به ژوندی ګرځي، شباب کوي انکار دا د اقرار خبره نه ده. ډېره مننه څونه چې پښتانه وروڼه دي، هغې ټولو ته زما د کلامونه د زړه د کومې ډالۍ دي. او زه ډېره مننه کوم چې تاسو بار بار دا فرمایش کوئ ما ته په میسنجر باندې، په وټساپ باندې. ډېر ملګري د بهر ملکونو نه، سعودي نه، دوبۍ نه، ډېر ملکونو فرمایش کوي چې یاره یو کلام بل، یو کلام بل. نو کلم چې ما ته وخت میلاویږي، ما ټیم راویستلی دی، او ستاسو د خوشحالو دپاره ما د خپل یوټیوب د لارې تاسو بار بار ما خپل کلامونه پیش کړي دي. څونه چې پښتانه وروڼه دي، هغې ټولو ته زما دا کلامونه د زړه د کومې ډالۍ دي. او ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دومره زما پروګرامونه او کلامونه خوښوئ. ډېره مننه.